د هند په اړه تازه خبرونه. هندوستان له افغانستان سره له کومه وخته اړیکې لري؟ هند د افغانستان په اړه څه ویلي او ملا هیبت الله نریندرا مودي ته څه ځواب ورکړی؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هندي رسنیو خبر ورکړی چې څه موده وړاندې طالب مشرانو نریندرا مودي ته یو ټوک قرآن کریم او ورسره یوه جوړه کالي د حسن نیت لپاره ډالۍ کړل. خبرونه ښایي چې شاید دا تحفه ملا حسن اخوند یا ملا برادر او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ورکړي وي. ویل کېږي د پردې تر شا د طالبانو او نریندرا مودي اړیکې له 2015 کال څخه روانې دي. د هغه وخت د طالبانو مشر مودي ته یو خط لیږلی و چې باید هندوستان طالبانو ته د پاکستان د لاسپوڅي په سترګه ونه ګوري. په هماغه کال په هرات کې د هند په قونسلګرۍ برید هم شوی و او 2 کاله وروسته یې په مزار شریف کې هند قونسلګرۍ په بمونو سوری شوه. په 2018 کال کې 7 هندي انجینران طالبانو په بغلان کې وتښتول. د طالبانو اصلي هدف همدا و چې د هند انجینران وتښتوي او هغه پروژه په نیمایي کې بنده کړي چې د طالبانو هدف هم و. د دې هر څه باوجود طالبانو هند په اړیکه کې و او په دوحه کې هم وخت نا وخته د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې نیول کېدلې. خو په هغه وخت کې هر څه د پردې تر شا و. تیر کال چې طالبان تازه واک ته رسېدلي وو، عباس ستانکزي په دوحه کې د هند له لوړپوړو چارواکو سره لیدلي وو. د اړیکې تر ډیره تکتیکي او ناچاره وې. د دغو تکتیکي اړیکو اصلي هدف اسلام آباد دی. کابل ته د هند د لوړپوړي چارواکي سفر د اسلام آباد لپاره سپارښتنې پرته شونی نه وه. په داسې حال کې چې په کابل کې د پاکستان سفیر په خپل سر مشري کوي او له بهرنیو لوړپوړو چارواکو سربیره افغاني سوداګرو سره یې هم لیده کاته کړي دي، هند د پاکستان له رضایته بغیر کابل ته نشي راتللی. پاکستان دغه سفر د امارات د رسمیت پیژندلو لپاره اړین ګڼي او که وخت په تیریدو سره د هند او طالبانو ترمنځ ښې اړیکې رامنځته شي نو د پاکستان او دودیز هیوادونو ترمنځ به شکونه راپورته شي. په داسې حال کې چې د هند لوړپوړي چارواکي سفر کابل ته د اسلام آباد په ګټه نه دی، نو ولې تر اوسه اسلام آباد طالبانو ته په دې اړه څه نه دي ویلي؟ په دې هکله ستاسو نظر ضرور دی. خپل نظریات مرا سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.